چور داسې وروښوید مومن له کټونو لاندې تېر شو په زمین شیرینۍ بیبي ته ودرېده په سره خدای د خیر کې سخت مقام ده د خطره لاس یې کېښود په سینه د ګل صنمه شیرینۍ بیبي سو پورته آدمه یوه ناره یې د خولې وخته په زوره وایي غل دی ظفرخانه زما وروره دا ناره شیرینې وکړله هیبته له هیبته یې ټول ړونه شول اوچته په یو دم کې وو په یو دم کې د مومینو سو چاپیر مومن خان غریب ایمان کې کراګیره ګزارونه یې پې وکړه د چړو سرسري مومن زخمي شو لا سړو لا خوړلی وار نه و د خطر آخري ګزار پې وکړله ظفر دا وروستی ګزار ظفر وکړه د غمه مومن خان په زنګر ولګېده سمدستي پرېوت په ځمکه رانسکور په ولیدو کې سر پې وکړه یو اواز ما د زړه په سر خوړلی ګزار ساز دا ګزار د ظفرخان د شیرینۍ آخري دیدار د راشه لیونۍ شیرینۍ بیبي راځه وروستی دیدن ده آخري سلګۍ مې واوره زړکدن ده رب د پاره راته دوه سترګې ښکاره که دغه حاجت زما د خوږ زړګي پوره کړه بیا یې منډه کړه دننه په سرتورې ویلې نه شیرینه نه وسو زیاتي لیونۍ کور کې د وینو ظفرخان چې دا وواهه لیدلی ویلې پیغور مې هم د تره زوی و بادر سړی و چې زړه ته یې له جوشه پېشکو ده چې له مومن خانه مخکې دی مړ شوی ظفرخان و دا شپږ مړي په یو ورځ له کوره ای جماله وینې قصاب خانه د رب د بیا څو درې څلور ښځې کړې څو درې د انډیا وې که کوم درې د انډیا وې هندوستان وې یوه یې دا شیرینه د تره لور وه ښه ولا شمه آفرین دي در باندې مازغو ته دې آفرین دي کوم امتحان په شیرینه بیبي کړمه امتحان شیطانات ورته کاړي واشه یو مزدوري و گنجای و